سلامونه او نیکی هیلې ملګرو ښه راغلاست درته یم زموږ د یوټیوب چینل ته. ملګرو په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو خپل د پریمایس اپلیکیشن څخه خپل د کوین بیس اکاونټ ته پیسې راولېږو. یعنې دغه پریمایس اپلیکیشن خو به زیاترو سره وي ملګرو، دغې به تاسو کتلي وي چې کله ستاسو پیسې یعنې 381 ته ورسېږي بیا تاسو کولی شئ چې خپل موبایل ته یې ولېږئ. په دې باندې خو ما تېرې هم ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي چې څنګه خپل موبایل ته ولېږو او څنګه پکې کار وکړو ملګرو. نو هغه ویډیوګانې خو به تاسې کتلي وي. صحیح ده ملګرو. خو بیا هم دې کې اوس یو آپشن اضافه شوی ده ملګرو چې ام پیسا چې کوم د هغې ته موږ پیسې لګولی شو هغه 1000 افغانۍ دي چې کله 1000 افغانۍ پوره شوې. او بل کوین بیس ده. نو کوین بیس په اړه ما ملګرو ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه ځان دپاره کوین بیس اکاونټ جوړ کړئ. نو که چېرې مو هغه ویډیو نه وي کتلي بره سر کې لینک تاسو ګورئ آی بټن کې، نو هغه وکړئ چې تاسو کولی شئ ځان دپاره کوین بیس اکاونټ جوړ کړئ. صحیح ده. بیا نو کولی شئ د پریمایس څخه هم دغه پیسې کوین بیس ته ولګوئ. نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه زه دغه پیسې کوین بیس اکاونټ ته لېږم. اول تاسو ته زه خپل کوین بیس اکاونټ هم ښیم چې ما سره څومره پیسې دي پکې نشته پکې، هغه به تاسو وګورئ او بیا به زه دې ځینې ورته پیسې ولېږم، هغه به هم تاسو ته وښیم چې د پریمایس څخه ماته کوین بیس نه دومره پیسې راغللې. صحیح ده. دغه ټول طریقه ستاسو نن په دې ویډیو کې ښیم ملګرو. نو که چېرې مې چینل نه وي سبسکرایب کړی حتما یې درته سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې بل آیکن باندې وکړئ، بیا آل باندې کلیک وکړئ. نو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو کتلی شئ په وخت باندې تاسو ته نوټیفیکیشن درځي. نو دا ملګرو تاسو ته خپل کوین بیس اکاونټ ته ځم اول او تاسو زه خپل کوین بیس اکاونټ ښیم. په دې کې ملګرو ما سره اوس مثال تاسو به وګورئ چې ما سره پیسې نشته ده، تقریبا ډېر کم دي، 9 سنټه ډالر دي را سره، نور نشته پکې. نو دا د ملګرو زما د کوین بیس اکاونټ دی. صحیح ده. دې کې تاسو ته ښیم ما سره څومره دي ملګرو، ما سره څومره پیسې دي په دې اکاونټ کې. دې کې ما سره نشته ده ملګرو، اوس فلحال ما سره په دې کې پیسې نشته ده. زما د کوین بیس اکاونټ او تاسو اوس تاسو ته دلته لوډینګ شروع تاسو ته ښیي. تاسو کتلی شئ ما سره دلته فقط یعنې د 9 سنټه ډالر دي. صحیح ده. هغه هم ما د بیټ کوین یو گیم مې کولو هغې نه مې دې ته رالیږلي وو او هغه دی پکې، نور نشته پکې. صحیح ده. دغه بیټ کوین دی پکې چې 0.9 سنټه ډالر دی، یعنې ډالر نشته پکې، 9 سنټه دي ما سره د ډالر. اوس تاسو ته ښیم دې ته زه خپل د پریمایس څخه پیسې رالېږم. دا د کوین بیس اپلیکیشن او دا ما سره د کوین بیس ویلیټ ته ښه ملګرو، ویلیټ کې هم درته ښیم، ویلیټ کې ما سره نشته ده. تاسو ګورئ بس کې ملګرو، تاسو وګورئ ما سره یعنې 0 دي. صحیح ده. 0 ما سره ډالر نشته فلحال، نه په کوین بیس کې او نه په را سره په د کوین بیس ویلیټ کې شته ده. نو دواړو کې ما سره 0 دي. اوس زما او د پریمایس اپلیکیشن څخه دې ته هغه خپل چې کوم 380 افغانۍ چې وي هغه دې ته زه رالیږم ملګرو. دغه طریقه زه تاسو ته ښیم. صحیح ده. نو زه ورځو هغه اپلیکیشن ته ځم پریمایس ته. دا د ملګرو ما خپل پریمایس اپلیکیشن خلاص کړو یو ځل بیا او تاسو ته اوس طریقه ښیم چې څنګه کولی شو دې ته موږ خپلې پیسې راولېږو. زه ما خپل بیلنس ګورم، هغه ځینه کوین بیس ته پیسې لیږم. دلته ملګرو تاسو کولی شئ چې اول به تاسو دلته خپل د کوین بیس اکاونټ اضافه کوئ حتما. صحیح ده ملګرو. انټرنیټ کې مشکل ده، دغه زه برابر کړم چې داسې ستونزه ده یاره. ښه ملګرو دا دی. نو دلته تاسو ګورئ، دلته بس ما مثال زه چې په کوین بیس باندې کلیک وکړم نو دلته ماته راځي. ګورئ ملګرو زما کوین بیس چې کوم ده په دې ایمیل باندې جوړ ده، هغه دلته اضافه شوی ده. صحیح ده. نو دلته تاسو کولی شئ چې حساب اضافه کړئ، خپل ایمیل دلته اضافه کړئ، هغه ایمیل به دلته اضافه کوئ په کوم باندې چې ستاسو د کوین بیس اکاونټ جوړ وي. ښه ملګرو. نو زه دلته زما خو همدغه ایمیل ده د کوین بیس اکاونټ چې ما جوړ کړی ده، په همدې ایمیل مې جوړ کړی ده. نو دلته زه ځم مخکې. صحیح ده. مخکې وګورئ ملګرو دلته تاسو ته له معلوماتو څخه بیا کتنه وکړئ. تاسو ته وایي چې مهرباني وکړئ تاسو یو ځل بیا وګورئ. صحیح ده. داسې نه چې چېرته مو ایمیل کې مشکل وي یا نور داسې ستونزه وي پکې. صحیح ده. نو لاندې درته لیکلي دي چې پیسې ویستلو ته فشار ورکولو سره ستاسو غوښتنه لیږل کېږي چې بیا بدلېږي یا لغوه کېدی نه شي. ښه. په اکثر حالاتو کې د پیسو معامله په 3 یا 2 کاري ورځو کې بشپړېږي، یعنې کله وخت 2 یا 3 ورځې هم نیسي چې ډېره تاسو پیسې لیږئ. نو د پیسو ویستل لاندې به دا کلیک وکړئ ملګرو. تاسو ګورئ دلته د پریمایس څخه اوس دا ګورئ ستاسې اداینه په لاره کې ده. صحیح ده. نو دلته تاسو ولیکئ چې د پیسو د معاملې ممکن په 2 یا 3 ورځو کې بشپړه شي. صحیح ده. ممکن ده چې 2 یا 3 ورځو کې دا بشپړ شي. صحیح ده ملګرو. نو غوښتنه وشوه، تاسو ته تاریخ وښودو چې په دې تاریخ باندې کوین بیس ته ستاسو دومره پیسې لاړې. ملګرو دا ما ته اوس فلحال دستي راورسېدې. تاسو باره په نوټیفیکیشن کې ګورئ یو هیو ریسیوډ. نو موږ ته 2 یا 3 ورځې وښودې، خو تاسو دلته وګورئ، ګورئ ما ته 3.2 سنټه ما ته بیټ کوین ته راغلل. ګورئ یو ریسیوډ بیټ کوین. ګورئ ورته ملګرو. ښه. نو تادیې ته بېرته تګ په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو په نوټیفیکیشن کې هم لیدل چې ما ته اوس دستي ورسېدل کوین بیس ته دغه
دې ته ځم او دلته درته ښیم ښه. ګورئ چیکینګ سیکورټي کوین بیس اکاونټ مې اوس خلاصیږي او دې کې به اوس تاسو وګورئ. دلته تاسو کتلی شئ ګورئ دلته ورته څومره بیټ کوین دي، یعنې دغه تادیه چې کوم اوس فی الحال ما څومره افغانۍ راولېږلې نو دلته ما ته ورسېدلې. صحیح ده 3.83 سنټه ډالر دا ما ته ورسېدل. ګورئ ریسیو بیټ کوین فرام پریمایز ډیټا. پریمایز ډیټا تاسو کتلی شئ اول کې دغه نور چې کوم ما ته راغلي دي ملګرو. ګورئ ریسیو بیټ کوین ریسیوډ بیټ کوین فرام بلینک فاینانشل. دغه بلینک فاینانشل دا ما یو گیم کوم ملګرو. دا دې باندې تاسو زه ویډیو جوړوم چې تاسو یو اسانه گیم د هغې په کولو سره تاسو ځان ته بیټ کوین رالیږلی شئ. صحیح د هغې کې تاسو ته بیټ کوین درکوي چې هغه بیټ کوین تاسو څنګه پوره کوئ ملګرو. یو څو ګیمونه وکړئ هغې سره پوره کېږي نو هغه تاسو ویډرا کوئ. ډایرکټ تاسو ویډرا کوئ ستاسو د کوین بیس اکاونټ ته راځي. ښه ملګرو نو اوس فی الحال ما ته دغه 3.2 ډالر چې کوم دي 2 سنټه دا ما ته کوم ځای نه راغلل تاسو کتلی شئ پریمایز ډیټا نه. ښه ملګرو نو دغه طریقه وه تاسو ته ما وښودله. زما بیلنس تاسو اوس وګورئ ملګرو. ګورئ ورته ملګرو ما سره مخکې تاسو ته ما وښوده چې ما سره یعنې 9 سنټه و، $1 هم نه و. صحیح ده نو 9 سنټه هغه و ملګرو او اوس پریمایز نه ورته ما نور راولېږل نو ما سره به څو شي ملګرو تاسو کتلی شئ. ښه ما سره 3.73 ډالر ما سره شو دلته ملګرو. ښه نو دغه ټول طریقو نوټیفیکیشن کې هم دلته ورته ښایي نوټیفیکیشن باندې چې کلیک وکړئ دلته چې نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ ګوره دلته یې لیکلی چې وي هیو ریسیوډ 3.73 فرام پریمایز. صحیح ده نو دا دې تاسو کتلی شئ ما سره اوس هغه وخت کې تاسو ته چې ما وښوده په دې ځای کې 8 سنټه اوس ما سره 3.81 شو. صحیح ده ملګرو مکمل زما یو ټوټل بیلنس ښه 9 سنټه مخکې را سره اوس دومره نورو ته اضافه شو. صحیح ده نو دغه ګورئ ملګرو ما سره څومره ټوټل ما سره دومره بیټ کوین شو. نو دا بیټ کوینز دي ملګرو. ښه دا یعنې د دې ویلیو زیږېدلی هم شي او ښکته کېدلی هم شي. کېدای شي د دې ویلیو زیاته شي ملګرو. نن مثال بیټ کوین زه تاسو ته ښیم بیټ کوین نن څومره کې ده کېدای شي دا سبا ته د دې ویلیو لوړه شي نو بیا ګورئ ورته ملګرو نن بیټ کوین په دې حالاتو کې ده تاسو ګورئ. ښه دا وګورئ تېر وخت کې ګورئ څو ورځې مخکې دسمبر نن ورځ ده ملګرو. ښه نن ورځ کې تاسو ګورئ چې ټول مکمل وخت تاسو ته ښایي چې په دې وخت باندې ګورئ 21 تاریخ پرون ورځ ده. ښه پرون ورځ بیټ کوین دې ځای کې و. که چېرته پرون تاسو سره دومره بیټ کوین وي او نن ورځ ګورئ دومره لوړ شوي دي ملګرو تاسو ګورئ. ښه نو اوس چې ما ولیږل 48,520 ډالر دې نه جوړېږي یو بیټ کوین نه نو دا کېدای شي نور هم لوړ شي. نو ما سره مثال 3 ډالر دي دا به سبا ته 4 ډالر شي او که ښکته شو نو کېدای شي 3 نه هم ښکته شي. صحیح ده نو په دې کوین بیس کې ځان سره چې وساتئ دغه بیټ کوینز زیږېږي ملګرو دا لوړېږي د دې ویلیو زیاتېږي. صحیح ده نو بیا کولی شي چې دا خپل ستاسو دغه کوم دا پیسې دي که غواړئ چې زه غواړم چې بیټ کوین بیس کې ونه ساتم او خپل کوین بیس ویلټ ته یې ولېږم یا ټرسټ ویلټ ته یې ولېږم نو کولی شي چې هغې ته هم ولېږئ. صحیح ده هغې طریقه هم اسانه ده ملګرو. زه مثال غواړم خپل دغه چې کوم ما سره دغه هلته په اوس 3 ډالر دي دا زه غواړم د خپل ټرسټ ویلټ ته راولېږم. صحیح ده ملګرو نو ګورئ دلته تاسو کتلی شئ ټرسټ ویلټ ته چې کله تاسو راغلئ دلته به ریسیوډ باندې کلیک وکړئ. ښه چې کله مو ریسیوډ وکړئ څه شی رالیږي ورته تاسو ته دا ټول کرپټو کرنسي چې کومه دا ټوله ښایي نو زه بیټ کوینز رالیږم ورته. صحیح ده بیټ کوینز باندې کلیک وکړو تاسو به دغه هلته تاسو ته اډرس درکوي دا به کاپي کوي. ګورئ ورته زما د بیټ کوین اډرس ته په ټرسټ ویلټ کې لاړ به شئ خپل کوین بیس ته. کوین بیس ته چې کله تاسو لاړئ ملګرو دلته تاسو ګورئ دلته چې کله راغلی هم صفحې کې به د کوین بیس نه زه غواړم دغه ولېږم ټرسټ ویلټ ته. ښه ملګرو نو اوس دغه پیسې زه ټرسټ ویلټ ته لېږم د خپل کوین بیس نه. نو دلته زه اوس بېرته خپل کوین بیس ویلټ ته راغلم ملګرو. دلته هم 2 آپشنې دي ریسیوډ او سینډ او ریسیوډ ده. نو زه خو غواړم چې دې نه یې ولېږم زه به دلته سینډ باندې کلیک وکړم. صحیح ده ملګرو ګورئ ورته دلته به ما سینډ باندې کلیک وکړه. څومره لیږل غواړئ زه ورته دلته لیکم مثال 3 ډالر زه غواړم چې ولېږم د دې څخه. صحیح ده ملګرو یا همداسې چې څومره تاسو سره وي یعنې زه غواړم چې دومره ولېږم. صحیح ده چې څومره ما سره اوس موجود دي همغه غواړم چې زه یې ولېږم. دا مې چې وکېږم ملګرو کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کنټینیو وکېږه دا به ناټ نه وکړئ ملګرو. صحیح ده دا تاسو ته وایي که کوم فرینډ ته لېږي شوي نو دلته تاسو ته وایي چې هغه ادرس پیسټ کړئ ملګرو چې کوم ځای تاسو غواړئ هغه ځای نه خو موږ ادرس کاپي کړی و که نه هغه به دلته تاسو پیسټ کړئ. صحیح ده چې
چې کله مو هغه کوم ادرس و هغه دلته تاسو پیسټ کړو ملګرو صحیح ده. نو لاندې به پریویو سند باندې کلیک وکړئ. نو دغه زه غواړم چې ټرست والټ ته ولګم. همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دغه طریقې سره خپل کوم بیټ کوین دي یا کوم پیسې تاسو سره دي په همدې طریقې سره کوین بیس والټ ته هم لیږلی کېږي. صحیح ده ملګرو. ګورئ ملګرو دلته وایي چې د مینیمم اماونټ یو کین سینډ از دلته وایي چې تاسو کولی شئ چې تاسو سره باید دومره بیټ کوینز وي. اوس ما سره کم دي نو خو دغه طریقه وه د لیږلو. صحیح ده. نور دې کې څه مشکل نشته په همدې طریقې سره لیږل کېږي خو اوس ما سره کم دي. صحیح ده ملګرو. چې کله هغې حد ته ورسېږي هغه دې څخه خپل هر یو والټ ته لیږلی شي که هغه ټرست والټ وي که کوین بیس والټ وي که هر یو وي. صحیح ده ملګرو. نو دغه مکمل طریقه تاسو ته مې وښودله. کولی شئ تاسو په همدې طریقې سره خپل د پریمایس اپلیکیشن کې چې موږ پیسې دي هغه تاسو کوین بیس ته هم رالیږلی شئ. صحیح ده. نو مننه کوم ملګرو. امید لرم ویډیو مو خوښ شوي وي. لایک کول مه هېروئ. حتما یې لایک کړئ. خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای په امان.